د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران پر ضد د تر ټولو سختو ځپونکو اقتصادي عملیاتو د پیل اعلان وکړ چې د هغه په وینا تر اوسه لا د نړۍ د هیڅ هیواد پر ضد نه دی ترسره شوی. ټرمپ په دې اړه په یو تازه ټویټ کې چې د سپینې ماڼۍ په ایکس پاڼه باندې خپور شوی لیکلي، هیڅ چا د ایران اسلامي جمهوریت ته د یوې هوکړې د کولو لپاره تر ما لوی فرصت نه دی ورکړی. له بده مرغه هغوی د خپل ځان لپاره له دې فرصته ګټه وانه اخیسته. له همدې امله زه نن اعلان کوم چې د هر بل هیواد پر ضد د ترسره شویو عملیاتو څخه تر ټولو سخت ځپونکي اقتصادي عملیات پیلوم. دا به په بېساري کچه اقتصادي جګړه او انزوا وي. د هغوی سمندري ځواک له منځه تللی، هوایي ځواک یې ویجاړ شوی، پوځي فابریکې اوس په کنډوالو بدلې شوي، د هغوی پیسې بې ارزښته شوي او هیواد د سقوط پر پوله ولاړ دی. ټرمپ وړاندې لیکلي، نن دا هم اعلانوم چې هر هغه هیواد چې خپلو مالی بنسټونو، سوداګرۍ او هوایي ډګرونو یا حکومتي ادارو ته اجازه ورکړي چې ایران ته هر ډول د ژغورنې لاره برابره کړي، په خپله به له ډیرو سختو اقتصادي پایلو سره مخ شي. د تیلو قاچاق، د تبادلې معاملې، د نغدو پیسو لیږد، صرافۍ، د کښتیو ثبت شرکتونه دا ټول باید همدا اوس ودرول شي. تاسو پوهیږئ چې څوک یاست. ټرمپ زیاتوي، دا به یوه اقتصادي ډي وي او موږ اړتیا لرو چې زموږ ټول متحدین د امریکا د متحده ایالاتو ترڅنګ ودرېږي څو ایران منځوي او د ایران ګواښ مات کړي. دا لیونیان اوس سخت تر فشار لاندې دي او دغه تاریخي اقدامات به هغوی او په ټوله نړۍ کې د هغوی د ترهګرۍ د خپرولو وړتیا له منځه یوسي. ایران به هیڅکله اټومي وسله ونه لري. د 1944 کال د جون 6 نیټې ته ډي ویل کیږي او دا هغه ورځ و چې د امریکا په مشرۍ متحدینو د فرانسې نورمنډي کې د نازي جرمني پر ضد ستر بریدونه پیل کړل. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د ټرمپ دی ټویټ ته په جواب کې په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي، تش په نامه اقتصادي ډي د امریکا د خپل بحران څخه د پام اړولو یوه هڅه ده. بېساری پور او د سود د لګښتونو چټک زیاتوالی. عراقچي وړاندې لیکلي، پر ناکامو پالیسیو لا ډیر ټینګار کول به یوازې د لا زیاتو ماتو او د ایرانیانو د دښمنۍ لامل شي. عراقچي وایي د امریکا اقتصادي ترهګري نړیوال اقتصاد او په ټوله نړۍ کې د هیوادونو حاکمیت ګواښي. عراقچي له خپل ټویټ سره د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه خبر هم خپور کړی په کوم کې چې ویل شوي د امریکا د پورونو کچه له 40 ټریلیونو ډالرو څخه زیاته شوې ده. په هر صورت ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې د اګست په 13 نیټه په یو بل ټویټ کې لیکلي و، د ایران له اسلامي جمهوریت سره هیڅ ډول خبرې یا مذاکرات نه دي روان او نه هم ټاکل شوي چې کومې خبرې یا مذاکرات ترسره شي. سمندري کلابندي په بشپړ ځواک او اغېز سره لا هم پر ځای ده. د هورموز تنګی پرانیستی دی او فعالیت کوي. ټول سمندري ماینونه یا لرې شوي او یا الوزول شوي دي.